سلامونه علیکم دوستانو راځي نن تاسو ته وښیم چې څنګه موږ کولی شو چې د USCIS اکاونټ آنلاین جوړ کړو ځکه موږ او تاسو ته ټول پته ده چې هر څوک مهاجرتي کیسونه لري که څوک SIV دی که د چا اسایلم کیس دی که د چا P1 دی که د چا P2 دی نو که چیرته دغه کیسونه ته لرې نو ته ضرورت دې ته لرې او که چیرته کیس دی په پینډینګ حالت کې لړی حتی که چیرته ستا ګرین کارت هم راغلی وي نو USCIS اکاونټ ته ضرورت لري چې ته کولی شي چې خپل ادرس هغې له طریقه چینج کړې ته کولی شي چې هغې له طریقه بایومتریک ورغې بایومتریک اسکیجول ځان ته جوړ کړې ته کولی شي هغې له طریقه I-55 سټمپ چې ورته وایي چې I-94 ټمپرري یا مثال یو ناڅاپه ایمرجنسي حالت درته پیدا کیږي آنلاین ته کولی شي چې USCIS سره اپوینټمنټ جوړ کړې دغه ټول هغه شیان دي چې ته دغه آنلاین له طریقه ته کولی شي که چیرته ته موف کیږې ته ضرور نه لري چې AR11 فورم فزیکلی ډکې ته فقط لاړ شئ خپل USCIS آنلاین اکاونټ ته او هلته خپل ادرس دې چینج کړه نو ډایرکټ هغې ته هغه معلومیږي چې د دې ادرس چینج شو نور ته ضرورت دې دپاره نه لري چې په ورقه کې یو څه شی ولیږي یا څه شی دغه کې نو هغې د خاطره ما دغه ویډیو جوړ کړی دی راځئ په ګډه سره دا ویډیو وی ګورو چې څه رقم من کولی شو چې دغه جوړ کړو اکاونټ جوړ کړو نو دلته چې راغلی تاسو دوستانو کتلی شئ چې دغه myaccount.usci.gov دغه به ووهي نو دغه صفحه تاسو ته بره خلاصیږي نو دلته زه الریډي اکاونټ لرم زه غواړم چې یو بل اکاونټ جوړ کړم دلته کریټ اکاونټ به ووهي او ایمیل ادرس به جوړ کړي چې کوم ایمیل ادرس چې ته غواړې هغه ایمیل ادرس به دې کې ورکړي هر ایمیل ادرس چې ته مثال د ایمیل وخت استفاده کوي او مثال پاسپورټ او دا شیان درته زده دي چې مثال هیر درنه نشي که نه هغه ایمیل ادرس به ته دلته دغه کې څه ورته استفاده کوي چې په آنده داسې اکاونټ دی چې بیا په آینده کې که چېرته کوډ درته لیږي دغه دا باید درته فعالي چې ته وکولی شي چې لاګین شي نو دلته ایمیل دی چې ورکړه سبمیټ ووهه هغې نه وروسته تا دپاره یو ایمیل راځي وایي ویریفای که د اکاونټ دی وایي ویریفای که ایمیل راځي نو ته ضرور لري چې خپل ایمیل ادرس دې خلاص کړي ایمیل ادرس دې خلاص کړه دلته ګورې دغه میسج دی وایي چې موږ درته ایمیل ولیږه ته ولاړ شه ایمیل دې خلاص کړه او ایمیل چې دې خلاص کړه هلته بیا درته وایي چې مثال هغه باید موږ ته ویریفای کړي زه به اوس لاړ شم کوم ایمیل چې ما دلته ورکړی و زه هغه ایمیل اوس خلاصوم چې ایمیل ما ته راغلی دی او که نه دلته چې راغلم زما دوه ایمیله دي دغه یو ایمیل دغه مې جوړ کړی دی دغه ایمیل باندې ما دغه کړی څه ورته ویل ته مې ورکړو نو دغه ایمیل به تاسو هر ایمیل چې تاسو ورکړه هملته تاسو دپاره لیکي دغه دی ما ته ایمیل راغلی دی ګورئ دلته یې لیکلی دی کنفرم ایمیل یعنې ایمیل دې تایید کړه چې کله دا دې ووهو نو دلته ټرمز آف یوز دی وایي چې د دغې استفادې د خاطره ته باید دغه وکړي څه ورته وایي دغه ټول هغه پالیسیانې ته باید قبول کړي یعنې اکسپټ یې کړي دغه پالیسیانې باید ته ټول اکسپټ کړي چې تر څو ته وکولی شي چې مخته لاړ شي که چېرته دا اکسپټ نه کړې تا نه پرېږدي چې اکاونټ جوړ کړې نو دغه پالیسیانې ته کولی شي چې مرور هم کړې ویل ولیم او که چېرته غواړې او که چېرته نه غواړې نو مستقیم کولی شي چې کنټینیو باندې کلیک کړې چې مخته لاړ شي نو دا ډېره زیاته ده آی اګري ورته وایي چې زه موافق یم دلته بیرته درته وایي چې کریټ ا پاسپورټ یعنې یو پاسپورټ انتخاب کړه ته ځان دپاره یو پاسپورټ داسې یو پاسپورټ انتخاب کړه چې هم حروف ولري هم دغه ولري څه ورته وایي داسې چې سټرانګ یو تا ته زده وي چې مثال کیپیټل او سمال لیټر پکې وجود ولري چې بیا هغه قبول کړي سبمیټ دې ووهو نو دغلته ګورې دا درې اپشنه درته درکوي نو په دې کې کوم یو ته غواړې چې انتخاب کړې غواړې چې SMS درته وشي چې کله ویریفای کېږي غواړې چې مثال ایمیل درته وشي هر یو چې ته غواړې زه وایم چې مثال زه غواړم چې ایمیل له طریقه ویریفای کوم اکاونټ مې ایمیل به سبمیټ ووهي ځکه درې اپشنه دلته دي چې SMS هم کولی شي چې مثال تا ته دپاره ټکس میسج راځي خو زه غواړم ایمیل انتخاب کړم نو دا ایمیل ما ته راغی ښه هلته وایي موږ ایمیل درته کوډ لیږلی دی ایمیل ته دې موږ کوډ لیږلی دی ته به لاړ شي هغه ایمیل به خلاص کړي چې مثال دغه راغلی دی او که نه ګورې دلته ما ته ایمیل راغلی دی او دغه کوډ دی نو دغه کوډ به ته کاپي کړي او بیرته به لاړ شي هماغه صفحې ته او دغه به کې څه ورته وایي صفحې ته به لاړ شي او دا کوډ به هلته ولیکي چې تر څو هغې ویریفای کړي سبمیټ دلته یو بیک اپ
کوډ درته درکړی دی وایي چې دا باید ځان سره وساتي، یعنی د دې سکرین شاټ به واخلئ یا مثال عکس یې اخلئ یا پرنټ کوئ، که پرنټر در سره پرنټ کوئ مستقیم پرنټ کوئ شي. زه غواړم چې سکرین شاټ یې واخلم چې ما سره په آینده کې که چېرته ضرورت شي نو دا ما سره باید پاتې وسي. نو دا مې پرنټ کړ، نو کنټینیو وهمه بټنه. دغلته 15 سوالونه تاته درکړي، یو نه تر 15 سوالونه پورې تاته درته درکړی دی چې دې کې یو سوال به ته انتخابوي، د هغې ځواب به ورته ورکړي چې هغه بیا ستا د خوښې کوم سوالونه چې دي نو هغه باید ته انتخاب کړي چې کوم یو ستا د خوښې سوالونه دي. زه اول کې ورکوم چې مثال اول ځل دپاره تا خپلې ښځې سره چېرته ملاقات وکړه، زه یو ښار ورته لیږم، یو ورته مې ولیکه چې لغمان. بل زما ټیم چې ما والیبال د کوم دغه ټیم سره چې ما والیبال کړی دی، زه د هغې سپورټ نیم لیکم چې دلته ما والیبال اجرا کړی دی. همداسې هر یو هغه دا بیا ستا پورې اړه لري چې کوم یو ته ستا په یاد کې راځي، یعنې په ذهن کې ساتلی شي، هماغه باید ته همیشه په ذهن کې وساتې چې بیا که چېرته ستا د پاسورډ له یاده وځي یا ایمیل دې غلطېږي نو دغه سوالونه بیا درته وایي چې ته موږ غواړو چې تا نه وکړو، نو دغه سوالونه بیا تاسو نه کوي. نو هغې د خاطره که چېرته بیا هم هېرېږي درنه، کولی شي چې دیونه سکرین شاټونه هم واخلئ چې تا نه که چېرته هېر هم شي نو تا سره هغه سکرین شاټ باید موجود اوسي چې تا نه هېر نه شي، یعنې تا نه ورک نه شي. هماغې د خاطره ته باید کولی شي چې وم لیکي، سکرین شاټ یې واخلئ یا عکس یې واخله، بیخي عکس یې واخله په تلیفون کې چې بیخي تا نه نه هېرېږي. که چېرته هېر هم شي نو کولی شي چې هغه عکس ته لاړ شي او هغه بیا ویې ګورې ورسره. نو دغه ټول شیان ما زه دغه سوالونو ته ځواب مې ورکړ. ګورئ چې تاسو دا ټول په دقیق شکل باندې تاسو باید دا ځواب کې دغه ټول 15 سواله ما ځواب کړ. اوس به نیکسټ بټن وهو، فینش مې چې وهو دا اکاونټ اپ ټایپ مثال دا کوم رقم ته اکاونټ غواړئ، ته آیا ته وکیل یې، آیا ته خپله ځان ته یې جوړی یا کوم بل چا دې باره جوړی، کلاینټ کولی شي چې ستا وکیل هم جوړ کړي ستا په نامه باندې، چې مثال هلته بیا ورته وایي چې زه وکیل یم یا بل څه. 3 آپشنه دي، زه ورته وایم چې آی ایم ان انډیویجوال اپلیکنټ پیټیشنر او ریپورټر. زه مثال ځان دپاره دغه جوړوم، دا کومه دغه چې زه جوړوم. دلته یو ایرر یې مښوده، خیر دا مشکل نه لري، یعنې زموږ اکاونټ جوړ شوی دی، کوم مشکل نه لري. دلته ویلي چې sorry something went wrong, we are currently working on the issue, you should try the following, reload or refresh the page, go back to previous page and go to my USCIS homepage. ته دلته په تشویش مه کوه، نو بیرته ته کولی شي چې my USCIS homepage چې ووهي بټنه باندې چې کلیک کړې، بیرته خپل حالت ته ځي. به ریفریش مه وهمه، که چېرته بیرته همدغلته ځای په ځای جوړ شي. زه ځم دغه وهمه، ګورئ دا مې چې ووهو بیرته زه کولی شم چې دغه ته لاړ شم، ساین اپ ووهئ. ساین اپ چې ووهي ډایرکټ خپل اکاونټ ته یې ویوړلی، یعنې ستا اکاونټ جوړ شو، هغه ځای پورې تکمیل شو. یعنې د خبره دا ده چې ته سر نه دغه ونه کړې چې مثال ته د سره په عذاب شي یا دغه شي. ګورئ دلته ټول هغه شیان پکې دي. ګورئ add a case to your account چې دا چې ووهي ته کولی شي چې هغه کوم عکس کوم د کیس چې ته لرې دغه که هغه د خپل آنلاین اکاونټ کې دغه کې چې دا ووهي اډا کیس، هلته ریسپشن نمبر دا شیان غواړي بیا چې هغه باید ووهي. دلته کولی شي چې فایل ا فارم آنلاین کوم فایل ته غواړي چې اپلای وکړي هغه فایل هم کولی شي دلته وکړي. انټر ریپرزنټیو پاسکوډ ته کولی شي چې وکیل هم ځان ته اډ کړي، یعنې ستا کوم وکیل چې دی ته کولی شي چې د آنلاین اکاونټ دپاره هم هغه اډ کړي. بیا دلته لاندې لیکلی دی چینج اف ادرس، یعنې ته کولی شي چې خپل ادرس هم دلته چینج کړي. نو بل لیکلی دی ریسکیجول بایومټریک، ته کولی شي چې خپله بایومټریک دغه اپوینټمنټ دی هم دې ځای نه ریسکیجول کړي. که چېرته ستا بایومټریک دغه دی دلته کولی شي چې هغه هم ریسکیجول کړي. دلته هم آپشن یې ورکړی دی او دلته بیا مای اکاونټ چې ووایي دلته هم دغه یې درته درکړی دی. او دلته دې خواته چې دی ګوري دا ریسورس کې چې دی دلته ټول هغه نور شیان دي چې هغه ګټور شیان دي، ته کولی شي چې دغه هم ته بیا کولی شي چې استفاده وکړي. او دغه څخه هر یو ځان ته لینکونه دي، دوی بیا کولی شي چې ولولې، ته بیا کولی شي چې هغه دغه کې څه ورته وایي مرور یې کړي، ځکه دا بیا کولی شي چې تا سره ډېر کومک وکړي. که چېرته په یو څه شي باندې ته نه پوهېږې
او غواړې چې ور باندې پوه شې چې مثال زه باید څه وکړم څه ونه کړم دا هغه ټول شیان دي چې ته بیا کولی شې چې ور باندې کار وکړې او ور باندې دغه کړې نو هغې د خاطره دا ډیره یو اسانه او طریقه وه چې تاسو کولی شئ چې خپل کمپیوټر ولرئ یا موبایل کې هم تاسو کولی شئ چې کمپیوټر لرئ زه فکر کوم چې ډیره ساده به وي چې تاسو جوړ کړئ نو دا ډیره ساده او اسانه دغه د طریقه ده هر هغه څوک چې دا آیپډ باندې دلته کېدم هر هغه څوک چې دغه لري څه ورته وایي USCIS دغه لري اکاونټ لري خطر خده او کچر د اکاونټ نه لري تاسو باید اکاونټ جوړ کړئ ځکه دا اکاونټ تاسو د لپاره ډیره فائدہ کوي او ډیره فائدہ د خاطر تمامېږي چې تاسو کولای شئ چې آنلاین فورمونه په اسانۍ توګه ډاونلوډ کړئ آنلاین فورمونه اسانه توګه کچر ته خپل کولای شئ آنلاین فورم ته ډک کړئ او ته کولای شئ چې خپل وکیل دې کې اډ کړئ هیڅ ضرورت هم نشته چې وکیل ته د لپاره اکاونټ جوړ کړي ته کولای شئ چې وکیل دې کې اډ کړي دا ښه اسانه طریقه ده او بل او اسانه طریقه چې موږ تاسو همیشه ضرورت لرو ترڅو چې موږ سټیزن شوي ناستو موږ ادرس تبدیلی ته ضرورت لرو ځکه زموږ ډیری افغانان دي چې مثال یو کال په یو کور کې یو کال په بل کور کې یو کال په بل کور کې نو هغه د خاطر هر کال دیو ضرورت لري چې خپل ادرسونه تغییر کړي یعنی چې کله ته یو کور نه بل کور ته موف کیږي نو یا په 15 ورځو کې 10 ورځو کې ته ضرورت دی چې USCIS سره خپل اکاونټ یعنی ادرس چینج کړي ځکه چې هغه ته پته ولګي چې ته تاسو لپاره یو څه شلیږي خصوصا هغه خلکو ته دا ډیر مهم دی چې هغه کیسینګ اوس فعلا لپاره پینډینګ حالت کې دی زیاتره دوستان دغه کې وایي چې زه دغه کور نه موف کېږم چې زما ادرس چینج نشي چې زما اسناد دلته رانشي نو دا ډیره اشتباه خبره ده دوستانو خلک دی وروره یو ځای نه بل ځای ته موف کېږي یو ځای کې نشي ژوند کولی بل ځای ته ځي بل ځای ته یو ادرس د خاطره ته نشي کولی شي چې یو هماغه ځای کې انتخاب کړې چې کوم ځای نه تا کیس شروع کړی دی دا هېڅ کومه بېمانه خبره ده ته کولی شي چې هر چېرته چې وغواړې موف کوی شي کیس د تا سره موف کېږي دا ضرورت نشته دی دا څه بل ځای نه دی دا امریکا دی هر چېرته چې لاړ شي همالته درته میل کې درته خط لیږي فقط ضرورت دا دی چې ته دغه وکړه څه ورته وایي خپل ادرس چینج کړئ USCIS سره نور ضرورت نشته دی چې ته دغه وکړې څه ورته وایي تشویش به دی وکړې هغه وخت د دغه د ضرورت دی چې مثال هلته تا ته یو څه شی یو ورقه یو فارم یا ګرین کارت یو بل څه شی ورک اتورایزیشن همداسې نور شیان لیګلی په لاره کې او ته کور چینج کړې نو هغه وخت بیا لږ څه دغه کې هغه هم چې پوسټخانې ته چې مثال لاړ شي هغه کوم اصلي ادرس چې ستا دی بیرته درته هماغه ادرس ته لیږي خو بعضې ګرین کارټونه دي چې هغه په لارو کې ورکېږي نو هغه بیا د هیڅ چا قصور نه دی هغه نه د ادرس قصور دی نه د پوسټخانې قصور دی نه د بل هغه بیا په لاره کې یا غلط ادرس ته هغې وړی بیا هغې خپله بیرته ورکړی یا مثال بیرته USCIS ته لیږلی هغه جدا خبرې دي خو چې ته یو څه شی په لاره کې نی او ته یو کور نه بل کور ته ځې نو دا هیڅ کوم مشکل نشته دی کولی شي چې هر وخت لاړ شي او هر وخت مخ ته ویسې دغه دی فقط دومره وکړه چې ادرس د USCIS آنلاین اکاونټ یا AR11 فورم سره چینج کړه بس خلاص نور هیڅ خبره نشته دی نو بیا هم ډیره مننه ژوندي اوسئ خدای دې وکړي چې دغه ویډیو چې ما درته جوړ کړی خوښ شوی مو واوسي او که چېرته ستاسو خوښ شوی اوسي نو کولی شئ چې